که ستاسې ذکر کوچنی وي یا نری وي نو دا ویډیو وګورئ او خپل ذکر مو بیرته غټ او موټا کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به ستاسې ته دا معلومات درکوم او داسې یو نسخه به تاسې ته زه ښایم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې کوچني او نري شوي ذکرونه بیرته غټ شي او موټا به شي. ځکه نن سبا زیاتره ځوانان د دې ستونزې سره مخ دي چې د هغوی ذکرونه ډېر نري شوي وي یا کوچني شوي وي یا هم سست شوي وي او د کاره لوېدلي وي، او هغوی اوس دا یو خواهش وي چې داسې یو نسخه استعمال کړي چې په هغې سره یې ذکر بیرته موټا شي او غټ شي او سستوالی ختم شي او ذکر یې کلک او ډنډه شي، تر څو څه ټایم چې دوی د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوي نو دوی ته هم کوروالی خوند ورکړي او دوی چې څه ټایم خپل ذکر په مېرمن وردننه کوي چې مېرمن ته یې هم خوند ورکړي او د هغې نه سمې چغې وباسي. دوی د دې خواهش پوره کولو لپاره قسمه قسم نسخې استعمال کړي وي، قسمه قسم طریقې ورسره کړي وي، خو هېڅ یوې نتیجه نه وي ورکړې. نو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې نسخې په استعمال سره به ستاسې دا خواهش پوره کېږي، ستاسې ذکر به بیرته موټا شي او نریوالی او کوچنیوالی او سستوالی به یې ختم شي، او چې څه ټایم تاسې د خپلې مېرمنې سره بیا کوروالی کوئ نو تاسې ته به بیخي زیات خوند میلاویږي او تاسې به د خپلې مېرمنې نه پوره چغې وباسئ. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقه او نسخه وښیم، بهتره تاسې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره کسان داسې دي چې هغوی په ځوانۍ کې موټکې وهلي وي یا یې نور غلط کارونه کړي وي او د هغې له وجې ذکر نری شوی وي، یعنې د ذکر رګونه یې سست شوي وي او د هغې له وجې ذکر نریوالی پیدا کړی وي، ورسره یې ذکر سست شوی وي، ورسره د ژر انزالۍ ستونزه یې هم پیدا کړې وي او نور یې قسمه قسم نقصانونه پکې راغلي وي، او اوس دوی دغه یې خواهش وي چې داسې یو طریقه او داسې یو نسخه استعمال کړي چې بیرته یې ذکر روغ او موټا شي. نو دوستانو، دا نسخه داسې ده چې دې کې تاسو ته د دوو شیانو ضرورت دی. یو د زیتونو دانې، د زیتونو تېل نه دوستانو، د زیتونو کومې دانې چې دي د کومو نه چې تېل ووځي همغه دانې به تاسې پیدا کړئ. ورسره دویم نمبر کې چې د کلونجي تېل دي، نو تاسې به دوستانو د زیتونو دانې راواخلئ او د هغې نه به تاسې منځ کې چې کوم زړي وي هغه به وباسئ او هغه به وټکوئ او هغه به مایده کړئ، یا به د جوسر نه وباسئ یا بل داسې یو څه باندې به تاسې هغه پوره مایده کړئ. کله چې هغه تاسې مایده کړو پاوډر سانتي جوړ کړو نو د هغې نه بعد به تاسې هغې سره د کلونجي تېل مکس کړئ او د دې نه چې کوم کریم شانته جوړ شو نو په دې سره به تاسې هره خپل ذکر مالش کوئ. نو دوستانو، دا طریقه صرف تاسې 4 ورځې وکړئ نو تاسې ته به خپل ذکر کې پوره بدلون محسوس شي. نو دوستانو، دا نسخه استعمال کړئ او خپل ذکرونه مو بیرته غټ، موټا او کلک کړئ او د کوروالي نه پوره خوندونه واخلئ. نو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ.